السلام علیکم. پښتو ون خبرونو کې تاسو ته هرکلی وایو. زه یم شاه سلیم جان او وړاندې کوم د ټول ناول د نن ورځې مهم خبرونه. د افغانستان په کونړ صوبې کې یوې بمي چاودنې په شګل ضلع کې د پولیسو یو مشر وژلی او 11 نورې زخمیان کړي دي. پخوانی صدر آصف علي زرداري وایي چې راتلونکي ځل به بیا د پیپلز پارټۍ حکومت وي. له عدالت څخه د واپسۍ پر مهال پخوانی صدر د خبریالانو سره غیر رسمي خبرې وکړې چې په ترڅ کې یو خبریال دا سوال وپوښتلو چې بل ځل حکومت کې څوک ګورئ. د استعفا په خبرونو کې هیڅ حقیقت نشته. ځینې خلک په پروپاګاندا کې مصروف دي. د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال د بلوچستان عوامي پارټۍ د صدر په توګه د هغه د استعفا ټول خبرونه دروغ بللي دي. وزیر خزانه شوکت ترین ویلي دي چې د بجلی بیه به سمدستي نه زیاتیږي. په واشنگټن ډي سي کې د امریکې د پیس انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د مالیې وزیر ویل چې هغه تمه لري چې ډېر زر د IMF څخه شپږم قسط ترلاسه کړي. د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین د نړیوال مانیټرینګ فند یعنی IMF چارواکو سره مذاکرات لپاره امریکې ته رسیدلی دی. کابل کې د پاکستان سفیر منصور علي خان ویلي دي پاکستان ټول هغه افغان زده کوونکو ته چې د پاکستان پوهنتونونو او کالجونو کې داخلي او تعلیمي ویزې ولري کولی شي چې د تورخم پولې د لارې پاکستان ته لاړ شي. منصور خان هم پښتو ون نیوز ته وویل پاکستان د 938 افغان زده کوونکو یو لیست جاری کړی چې د تورخم د لارې پاکستان ته تللی شي. د روس صدر ولادیمیر پیوټین وایي په افغانستان کې حالات اسان نه دي. په افغانستان کې د امریکای مداخلت غمجنې نتیجې مخې ته راغلي دي. د امریکای مداخلت په سیمه او نړۍ کې ترهګري زیاته کړې ده. وسلوال له عراق او شام څخه افغانستان ته راځي. او د لبنان په مرکز بیروت کې د عدالت نه بهر په ډزو کې 2 کسان وژل شوي او 8 نور زخمیان شوي دي. افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان هوایی شرکت PIA او افغان کامیر هوایی شرکت ته خبرداري ورکړې چې خپل ټیکټونو نرخونه دې کم کړي. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت په یو بیان کې ویلي چې د کابل اسلام آباد ترمنځ هوایی ټیکټ قیمتونه دې د اگست تر 15 وړاندې نرخونو باندې ورکړل شي. خیبر پختونخوا کې د کورونا نه پس د ډینګي په کیسونو کې مسلسل زیاتوالی روان دی. د ډینګي وایرس کیسونو شمیره 1200 ته ورسېده. نړیوال وبا کورونا وایرس کې ورځ تر ورځ کمې روان دي چې دې سره مرګونو او نوي مثبتو پیښو شمیر هم کمیږي. نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر لخوا جاری کړی شوی تازه شمیر تر مخه په 13 شهه روز کې پاکستان کې کورونا وبا نور 210 کسان وژلي دي چې دې سره په ټول ملک کې د مړو شمیر 28,201 ته رسیدلی دی. او د کورونا ویکسین دواړه خوراکونه نه لګونکو خلاف د حکومت کاروانې سختیږي. داسې خلک به د سبانه د یو بل سهولت څخه محروم شي. د سېنات چیرمن محمد صادق سنجرانی ویلي دي چې پاکستان کوریا سره تجارت پراخه کول غواړي. کوریا دې د سیپیک منصوبو او سیمه‌ییزو رابطو زیاتولو لپاره خصوصي اقتصادي زونز کې هم سرمایه‌کارۍ څخه ګټه پورته کړي. د صوبایي حکومت په امر په 400 کې د تجاوزاتو په ضد پښتونخوا هایوي اتارټي عملیات ترسره کړي چې پکې د اتمانزو بازار کې د پولیس چک پوسټ په ګډون 15 دکانونه ویجاړ کړي شوي دي. د صوابۍ یار حسین کټګوري ډي هسپتال ډاکټرانو احتجاج کړي او هسپتال یې مکمل بند کړی دی. تفصیلات تر مخه د صوابۍ یار حسین کټګوري ډي هسپتال ډاکټران وایي چې په OPD بند هسپتال کې د سہولتونو د نشټوالي لامل موږ ته دھمکیانې ملاويږي. او د T20 نړیوال کپ په شروع کېدو کې 3 ورځې پاتې شوې. قومي کرکټ ټیم به سبا د جمعې په ورځ د اکتوبر په 15 دوبۍ ته خپل سفر پیل کړي چې په ټورنمنټ کې برخه واخلي. د ملک په زیاترو سیمو کې به موسم اوچ وي خو کشمیر برني خیبر پښتونخوا کې د سیلۍ او د پړق پړوک سره د باران امکان دی. تاسو کتل مهم خبرونه. اوس یو وړه شان دمه اخلو او بیا راځو تفصیلي خبرونه سره.
پښتو خبرونو کې یو وار بیا هرکلی اوس راځو تفصیلي خبرونه اړخته. د افغانستان په کونړ صوبې کې یو بمي چاودنې شګل ضلع کې د پولیسو یو مشر وژلی او 11 نور کسان زخمیان کړي دي. د ریپورټونو تر مخه دغه چاودنه د کونړ په مرکز اسداباد کې رامنځته شوې ده. دغه چاودنه د شګل ضلع د پولیس چیف موټر په نښه کړې ده. د طالبانو یو چارواکي خبري ایجنسۍ ته تایید کړي چې چاودنې د شګل ضلع پولیس چیف وژلی او 11 نور زخمیان کړي دي. بلخوا د کونړ مرکزی روغتون ډاکټر ویلي چې روغتون ته زخمیان راوړل شوي دي چې څلور د طالبانو غړي او 9 ملکی وګړي پکې شامل دي. د یادونې وړ ده چې تر اوسه یو ډلې هم د کونړ چاودنې ذمہواري نه ده اخیستې. پخوانی صدر آصف علي زرداري وایي چې راتلونکي ځل به بیا د پیپلز پارټۍ حکومت وي. له عدالت څخه د واپسۍ پر مهال پخوانی صدر د خبریالانو سره غیر رسمي خبرې وکړې چې پترس کې خبریال وپوښتل چې بل ځل حکومت کې څوک ګوري. تفصیلات تر مخه پخوانی صدر د مشکوک ټرانزیکشن کیس اوریدنې په اړه د احتساب محکمې ته حاضر شوی و. له پخوانی صدر څخه وپوښتل شو چې د احتساب ورکونې پروسه به څومره وخت دوام وکړي. په دې اړه هغه وویل چې دا لړۍ به تر هغه دوام وکړي چې اقتصاد نور هم ښکته شي. د خبریالانو پوښتنې ته په جواب کې آصف علي زرداري وویل چې راتلونکي وار به د پیپلز پارټۍ حکومت وي. د استعفا په خبرونو کې هیڅ قسمه حقیقت نشته. ځینې خلک په پروپاګانډو کې مصروف دي. دا وینا وه د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال. د بلوچستان عوامي پارټۍ د صدر په توګه د هغه د استعفا ټول خبرونه دروغ بللي دي. د چیف الیکشن کمشنر ته په یو لیکلي خط کې وزیر اعلی جام کمال وویل چې هغه د بلوچستان عوامي پارټۍ صدر دی. د اکتوبر په 11مې د بلوچستان عوامي پارټۍ جنرال سیکرټري خط هیڅ قانوني حیثیت نه لري. جام کمال وویل چې د پارټۍ جنرال سیکرټري دا واک نه لري چې د صدر په موجودګۍ کې د پارټۍ سرپرست مشر وټاکي. بلخوا د بلوچستان عوامي پارټۍ بیا وویل چې جام کمال دی د پارټۍ مسلو په اړه له څرګندونو ډډه وکړي. د هغه استعفا به زر راشي. پارټۍ د جام کمال وروسته هم متحده ده. او وزیر خزانه شوکت ترین ویلي دي چې د بجلی بیې به سمدستي نه زیاتیږي. په واشنگټن ډي سي کې د امریکای پیس انسټیټیوټ کې وینا پر مهال د مالیې وزیر وویل چې هغه تمه لري ډیر زر د IMF څخه شپږم قسط ترلاسه کړي. هغه وویل چې د بجلی نرخونه به سمدستي نه زیاتولی شي. ځینې کمپنو به نجکاري کولی کیږي چې د هغې په اړه IMF سره خبرې روانې دي. د خزانې وزیر وویل چې عمران خان حکومت کې راتلو نه پس مو د پاکستان ډوبېدونکي معیشت بچ کړو. د زراعت په شمول په بېلابېلو برخو کې مو انقلابي ګامونه پورته کړل. د پاکستان اقتصاد به اوس د 15% څخه ډېرې تیزۍ سره وده وکړي. بلخوا شوکت ترین په واشنگټن کې د نړیوال بانک له ټیم سره هم ولیدل چې پکې نړیوال بانک پاکستان ته دا روښانه کړه چې د اقتصادي هدف د ترلاسه کولو لپاره د اصلاحاتو ایجنډې باندې کار جاري وساتلی شي. د خزانې وفاقي وزیر شوکت ترین د نړیوال مانیټرینګ فند یعنی IMF چارواکو سره مذاکرات لپاره امریکې ته رسیدلی. د خزانې وفاقي وزیر په دې دوره کې د IMF پیکج په اړه خبرې اترې کړې دي. د دې نه علاوه د هغه د امریکای مرکز واشنگټن ډي سي کې د پاک امریکای تجارتي کونسل د ګول میز غونډو کې ګډون هم کړی دی. د امریکای په دوره کې بعد د خزانې وفاقي وزیر خپل ترک سال سره هم ملاقات کوي او د امریکای انسټیټیوټ اف پیس کې د پاکستانی معیشت په اړه هغه خبرې اترې هم کړې دي. او کابل کې د پاکستان سفیر منصور خان ویلي دی پاکستان ټول هغه افغان زده کوونکو ته چې د پاکستان پوهنتونونو او کالجونو کې داخلي او تعلیمي ویزې لري کولی شي چې د تورخم پولې د لارې پاکستان ته لاړ شي. منصور خان هم پښتو نیوز ته وویل پاکستان د 938 افغان زده کوونکو یو لیست جاری کړی دی چې د تورخم د لارې پاکستان ته تللی شي. هغه ویل پاکستان ته تلونکي افغان زده کوونکي دې ځان سره یو لیک ولري چې د سفارت لخوا جاری شوی وي. کابل کې پاکستانی سفارت د زده کوونکو لیست تورخم کې چارواکو ته سپارلی دی. پاکستان د مئی په میاشت کې د کورونا له امله د تورخم پوله د خلکو د تګ راتګ لپاره تړلې وه چې پاکستان کې ګڼ شمېر زده کړه کوونکي هم ګیر پاتې شوي. افغان طالب علمانو څو ورځې وړاندې کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته مظاهره کې پاکستان څخه دوی ته د تورخم د لارې د داخلېدو د اجازت غوښتنه کړې وه. او د روس صدر ولادیمیر پوتین وایي په افغانستان کې حالات اسان نه دي. په افغانستان کې د امریکای مداخلت غمجنې نتیجې مخې ته راغلي دي. د امریکای مداخلت په سیمې او نړۍ کې ترهګري زیاته کړې ده. وسلوال له عراق او شام څخه افغانستان ته راځي. د ریپورټونو تر مخه د روس صدر پوتین پرون په ماسکو کې د انرژي فورم غونډې ته په وینا کې وویل چې امریکای په افغانستان کې د افغانانو له روایاتو، کلتور او تاریخ خلاف ورزي کړي چې غمجنې نتیجې مخې ته راغلي دي. د روس صدر
صدر د پخوانی سوویت ریاستونو د امنیتي خدماتو یعنی سکیورټي سروس له مشرانو سره په یو ویډیو کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې حالات اسان نه دي او زیاته کړه هغه وسلوال چې له عراق او شام څخه په فوجي عملیاتو کې تجربه لري هلته لیږل کیږي. هغه زیاته کړه چې دا امکان شته چې ترهګر په ګاونډي ریاستونو کې د حالاتو بې ثباته کولو هڅې وکړي. تېرې هفتې په افغانستان کې د روس سفیر زمیر کابلوف وویل چې روس به طالبان د اکتوبر په 20 د افغانستان په اړه د بین الافغاني خبرو لپاره ماسکو ته راغواړي. د لبنان په مرکز بیروت کې د عدالت نه بهر په ډزو کې 2 کسان وژل شوي او 8 نور زخمیان شوي دي. ډزې د حزب الله او رامل تحریک د حامیانو د احتجاج پر مهال شوي. احتجاج کوونکو بیروت بندرګاه د چاودنو د تحقیقاتو قاضي د لرې کولو غوښتنه وکړه. د احتجاج پر مهال د 2 چاودنو غږونه هم اوریدل شوي. څنګه چې حالات خراب شول نو فوج سړکونو ته راووتلو. له هغې وروسته حزب الله او رامل تحریک له خپلو احتجاج کوونکو وغوښتل چې پوره امن اوسي. په مظاهرینو د چتونو نه ډزې شوي دي. او افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان هوایی شرکت PIA او افغان کامیر هوایی شرکت ته خبرداري ورکړې چې خپل ټیکټونو نرخونه دې کم کړي. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت په یو بیان کې ویلي چې د کابل اسلام آباد ترمنځ هوایی ټیکټ قیمتونه د اگست تر 15 وړاندې نرخونو باندې ورکول شي. د وزارت ویلي چې که هوایی شرکتونه کرایې کم نه کړي نو الوتنې به په ذکر شوی روټ بند کړي شي. د 13 ورځو راهیسې ریپورتونه ورکول کیږي چې د پاکستان هوایی شرکت د کابل اسلام آباد د ټیکټ نرخ تر $2500 پورې زیات شوی دی. پخوا به د کابل اسلام آباد ترمنځ د یو طرف ټیکټ نرخ له $900 تر $180 پورې و. د کامیر لخوا هم د کابل اسلام آباد کرایه د 2 لکو پاکستانی روپو څخه زیاته شوې ده. خیبر پختونخوا کې د کورونا نه پس د ډینګي په کیسونو کې مسلسل زیاتوالی روان دی. د ډینګي وایرس کیسونو شمیر 1200 ته ورسېدو. د روغتیا محکمې لخوا جاری کړی شوی رپورټ تر مخه په 13 غنټو کې د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې د ډینګي وایرس 180 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 2 کیسونه د پیښور څخه دي. د روغتیا محکمې روغتونو ته هدایت ورکړي چې د ډینګي څخه متاثر شوي خلکو ته د غوړ سہولیات ورکړي شي. په 13 غنټو کې د ډینګي څخه متاثر شوي 102 کسان روغ شوي او په مجموعي توګه په صوبه کې د روغ شوو کسانو شمیر 2100 ته رسیدلی دی. صوبې د نورو برخو په شان په ضلع خیبر کې هم ډینګي وبا خپلې پنجې خښې کړي دي. تر اوسه پورې څومره خلک د ډینګي څخه متاثر شوي او په صوبه کې د ډینګي څه صورتحال دی نور تفصیلي ګورو د جهانزیب افریدي په دې رپورټ کې. زه موجود یم د باړې د 15 لکو آبادۍ لپاره یوازینی په ډوګره هسپتال کې. 1300 ورځو کې د ډوګري په هسپتال کې د ډینګي چې کومه تبه د هغې په کیسونو کې انتهایی ډېره اضافه شوې ده او د صوبې د نورو حصو په شان په ضلع خیبر کې هم د ډینګي چې کوم کیسونه دي هغه زیات شوي دي. د ډوګري هسپتال موږ سره موجود دی. دغه نه موږ تپوس کړی دی او معلومات یې اخلو چې څومره کیسونه اوسه پورې د ډوګري هسپتال ته راغلي دي او دوی کم سهولت ورکوي. اوس چې دا ریسنټ کومه د ډینګي والا وبا شروع شوې ده دا په ټول پاکستان کې هم خاص کر زموږ PK کې خاص کر دا ډسټرکټ کې موږ په مرګ ایریا سره تعلق لرو نو موږ په مرګ ایریا خاص کر د باړې تحصیل کې لکه هغه رنګ شانته هغه خو نشته دی چې موږ وایو چې بالکل داسې دی چې په باړې تحصیل کې انتهایی زیات غالي کیسونه دي خو دا دی چې ډینګي کیسونه شته. ډاکټر موږ ته دا خبره هم وکړه چې د ډوګري په هسپتال کې د ډینګي ټیسټ بالکل فری کېږي. د سره سره چې کومې دوايانې یا پیناډول وغیره په دې کې استعمالیږي نو هغه هم دې له ورکول کېږي. دې موږ ته دا هم وویل چې اوسه پورې په ټول خیبر کې چې په هغې کې لنډي کوتل او جمرود هم شامل دي. درې کم 200 کیسونه بالکل مکمل کنفرم د ډینګي راغلي دي. دې نه علاوه د ډوګري په هسپتال کې په 1314 ورځو کې 101 پورې کیسونه چې کوم دي هغه سسپیکټ کیسونه شمارل شوي دي او دې سره سره دې موږ ته دا هم وویل چې د ډاکټر د وینا نه بغیر د ډینګي په هیڅ قسم دوايي استعمالول نه دي پکار. د دې اویرنس ضرورت دی چې حکومت او محکمه صحت په خلکو کې دا اویرنس وکړي او د دې نه علاوه کومې مچردانې چې د حکومت طرف نه راځي نو محکمه صحت له پکار دي چې هغه مچردانې په وخت باندې د خلکو ته ورسي نو خلک به د ډینګي او ملیریا په شان مرضونو نه بچ شي. او نړیوالي وبا کورونا وایرس کې ورځ تر ورځه کمې روان دی چې دې سره مرګونو او نوي مثبتو پیښو شمیر هم کم شوی دی. نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر لخوا جاری کړی شوی تازه شمیر تر مخه
په تیر 40 غنټو کې پاکستان کې کورونا وبا نور 2 کسان وژلي چې د سره په ټول ملک کې د مړو شمیر 28,201 ته رسیدلی دی. د NCOC لخوا د زیارت په ورځ جاری کړی شوي تازه شمیر تر مخه په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې د کورونا مثبتو پیښو شرح 2.11 وه. خیبر پښتونخوا کې د کورونا له امله په مجموعي توګه 15,600 او 6 کسان مړه شوي دي. په تیرو 40 ساعتونو کې ملک کې 49,940 د کورونا ټسټونه وشول چې پکې 1,014 کسانو کې د وایرس تصدیق شوی. او د کورونا ویکسین دواړه خوراکونه نه لګونکو خلاف د حکومت کارویانې په سختېدو دي. داسې خلک به د سبا نه یو بل لوی سهولیت نه محرومه شي. تفصیلات تر مخه د ریلوې انتظامیې په ریلګاډي کې سفر کوونکو لپاره د کورونا ویکسین دواړه خوراکونه لګول ضروري کړي دي او ویکسین نه لګونکو خلاف به د سبا نه په سفر بندیز لګولی شي. د ریلوې انتظامیې لخوا د ویکسین کورس پوره کولو والا مسافرو ته به د ریلګاډي ټیکټ ورکول کیږي. د ریل سټیشنو کې د مسافرو او د کارمندان لپاره د ویکسین کولو سهولت هم ورکړی شوی دی. او د بنو مومندخیل سیمه کې د پاکستان هلال احمر لخوا د FC په تعاون یو ورځنی فری میډیکل کیمپ لګول شوی چې پکې ګڼ شمېر ماشومانو، زنانو او نارینه مریضانو معاینه وکړه او دوايانې هم ترلاسه کړې. په دې هکله ګورو نور تفصیل د بنو څخه زموږ همکار فرحت الله بابر په دې رپورټ کې. په بنو سیمه مومنهیل کې د هلال احمر پاکستان او د FC 112 وینګ کوروم ملیشیا په تعاون سره یو ورځنی فری میډیکل کیمپ لګول شوی کوم کې چې په 3.5 زیاتو مریضانو معاینه واغې ته مفت دوايانې ورکړې شوې. په دې موقع ډاکټرانو مریضانو ته د کرونا ناروغي ویکسین لګولو، صفای او روټین مونیټایزیشن په اړه شعور راوستلو لپاره معلومات هم ورکړو. کدا سے دا FC او هر دي شه داسې د خلک مدد کو نو امید ای چې د میر علاقې سه یو داسې 4 فوټ نشي. د علاقې مشر ملک میر شمات خان وایي چې د دوی علاقه ډیره پسمانده ده. د فری میډیکل کیمپ لګېدو سره د علاقې غریبانو ته د فری چیک اپ او دوايانو ورکولو سره د علاقې مریضان په سہولت شوي. زه ډېر ښه وکتل شوم، مطمئن یم او بلډ پریشر مې وکړ، مې چګېدم او سترګه ته مې دوايي وکړل، هغه ایسکا کو او ډېر ښه وکتل او دا به 2 بچیون مې سره اوس ادارې وکتل، چیک اپ یې وکړ، موږ چیک اپ وکړ. د مریضانو وینا ده چې موږ د علاج توان نه لرلو، خو د FC په تعاون سره د پاکستان هلال احمر لخوا دوی ته د علاج سہولیات ورکولو په اړه ډېر خوشاله دي. په دې موقع د FC 112 وینګ کمانډر هروم صدیق د کیمپ دوره کړې او ویلي دي چې د علاقې خلکو ته سہولیات ورکولو لپاره به خپل کوششونه جاري ساتي. فرحت الله بابر، هم پښتو ون نیوز، بنو. د سېنات چیرمن محمد صادق سنجرانی ویلي دي چې پاکستان کوریا سره تجارت پراخه کول غواړي. کوریا د سی پیک منصوبو او سیمایي رابطو زیاتولو لا په خصوصي اقتصادي زونز کې هم سرمایه‌کارۍ څخه ګټه پورته کړي. دا خبره هغه د جنوبي کوریا سفیر سره خبرو کې وکړه کوم چې هغه سره د زیارت په ورځ پارلیمنت هاوس کې ملاقات وکړو. ملاقات کې د شریکې خوښې چارو په شمول د دواړه ښځو اړیکو او سیمایي صورتحال د خیالاتو څرګندونه وشوه. د سېنات چیرمن ویل چې پاکستاني ولس کوریا سره اړیکو ته د عزت په نظر ګوري. د جنوبي کوریا د امن، جمهوریت او خوشحالۍ په لاره سفر د ستاینې وړ دی. هغه ویل پاکستان جنوبي کوریا سره خپل ګڼ اړخیزه اړیکې ډېرې مهمې ګڼي، په کومو کې چې د دواړه ښځې مرستې سیاسي، اقتصادي، ساینسي، دفاعي او کلتوري څانګې شامل دي. هغه ویل چې په افغانستان کې بدلیدونکي صورتحال نظر کې نیولو سره پاکستان غیر ملکي وګړي حفاظت سره خپلو هیوادونو ته رسولي دي. د جنوبي کوریا په خواست پاکستان خواوشا 400 کورین وګړي حفاظت سره کابل څخه بهر کړل. دواړه مشرانو په ملي او نړیواله کچه د شریکو ګټو حوالې سره د دواړه ښځې مرستې زیاتولو په حجت زور راوړو. د صوبایي حکومت په حکم په چرسده کې د تجاوزاتو په ضد پښتونخوا هایوې اتارټي عملیات ترسره کړي چې پکې د اتمانزو بازار کې د پولیس چیک پوسټ په ګډون 15 دکانونه ویجاړ کړي شوي دي. ترلاسه شوي معلومات تر مخه د ایډیشنل ډیپټي کمشنر ثانیه صافي په نگرانۍ کې شوي د عملیاتو کې د هایوې اتارټي دروند ماشینان کارول شوي. ثانیه صافي وایي د دکاندارانو او پښتونخوا هایوې اتارټي ترمنځ د دکان ملکیت په اړه له اوږدې مودې راهیسې تنازعې روانې دي چې د عدالت د فیصلې وروسته PKHA د ضلع انتظامی نگرانۍ لاندې دکانونه ویجاړ کړل او قبضه یې ترلاسه کړه.
د ثوابي یار حسین کیټګري ډي هسپتال ډاکټرانو احتجاج کړي او هسپتال یې مکمل توګه باندې بند کړی دی. تفصیلات تر مخه د هسپتال ډاکټران وایي چې په او پی ډي بند هسپتال کې د سہولتونو د نشټوالي لامل موږ ته دھمکیانې ملاويږي. ډاکټرانو ځان لپاره د سکیورټي ورکولو غوښتنه کړې ده او وایي چې د روانو خطرونو تنګ شوي دي. ډاکټرانو د دې احتجاجي مظاهرې دوران سخت ناربازي وکړه او په لاسونو کې پلی کارډونه اوچت کړي. ډاکټران وایي کله چې په روغتون کې د سہولیاتو نشټوالی وي خلک موږ ته دھمکیانې راکوي او موږ خطره محسوس کوو. او اوس راځو د لوبو حالات واړخته. او د T20 نړیوال کپ کې 3 ورځې پاتې شوې. قومي کرکټ ټیم به سبا د جمعې په ورځ دوبۍ ته سفر کوي چې په دې ټورنمنټ کې برخه واخلي. د 20 ورځ نړیوال جام لپاره په ملي لوبډلې کې لوبغاړو پرون آرام وکړو او نن لاهور په قذافي سټیډیم کې دویم سناریو لوبه کړې ده. قومي کرکټ ټیم به په هوټل کې د کووډ ټیسټ هم کیږي. پاکستان به په 20 ورځ نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه د اکتوبر په 24مه د روایتي حریف به هندستان په وړاندې ترسره کړي. د ملي ټیم په سیالو کې دویمه لوبه د اکتوبر په 26م او دریمه لوبه د اکتوبر په 29م افغانستان سره وي. او اوس راځو د موسم خبرونه اړخته. د ملک په زیاترو سیمو کې به موسم اوچوي خو کشمیر او برنۍ خیبر پښتونخوا کې د سیلۍ او پړک پړوک سره د باران امکان دی. تیر شوی روز کې ملک په زیاترو میداني سیمو کې موسم ګرم او نوجنو. ټول نه زیات درجه حرارت په سیبي او لزبیلا کې یو کم 40 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی دی. د موسم حالات سره پښتون خبرونه پای ته رسي. د نورو تازه خبرونو لپاره تاسو زموږ د سوشل میډیا پاڼې کتئ شئ.